ریډیو پاکستان پېښور د فن په دنیا کې ډېرې غټې غټې نامې پیدا کړي. د حمزه بابا، رفیق شنواری، اجمل خټک، ګلنار بیگم او خیال محمد په شان دي هستو هم په دې اداره کې خپل خدمات ترسره کړي. دا خو به زه اول خپله خوشقسمتي وګڼم چې زمونږ د پېښور ریډیو 82 کال سالګره مناویږي او مونږ پکې الله تعالی مهرباني کړې چې پکې ژوندي ناست یو. 40-50 سال مخکې ریډیو بیخي ځوان و، مونږ بیخي هلکان، نو زه ډېر خوشحاله یم او ټولو ملګرو ټولو مینوالو ته مبارکي مې ورکوم د دې نن ورځې. بنیادی خبره ده چې ریډیو پېښور چې دی د کال 1915 نه د خپل فني سفر آغاز کړی دی او نن د خیر سره 82 کاله پوره شو. نو په دې 82 کاله کې زه دا ګڼم چې دې ادارې دې منطقې ته د پښتنې خاورې ته دومره څه ورکړه چې د هغې احاطه ځکه نشي کېدی چې بله کومه اداره نه وه په هغه وخت کې. که فرض کا ریډیو پاکستان نه وی پېښور خبره کوم، نو لکه مونږ د حمزه بابا نام اخلو، مونږ زه به دا ووایم چې یوازې د حمزه بابا نه بلکې د رحمان بابا د خوشحال بابا نه را شروع کړئ. نو هم دا ریډیو پاکستان پېښور دی چې په خلکو باندې دغه شاعران خپل دغه اتلان پېژندلي دي. ډېر خوشحاله یو خو دا و چې خصوصي زما بابا ته د دغې دعوت ملو شو چې تاسو به راځئ مهمان خصوصي و په دې کې. نو او چې څومره عزت د هغوی شو، څومره قدر هغوی ته ورکړی شو، نو زه خو په دې بیا ډېر زیات بې حده خوشحاله یم او د ریډیو پاکستان خوشحالي زموږ د ټولو خوشحالي ده. ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما ور د زړه قرار راشه مهربانه زما ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما ور د زړه زه نن ډېر خوشحاله یم چې دا ریډیو پاکستان کلیزه نن او بیا مطلب دا چې بیا زموږ زاړه یادونه تازه شو او دا فنکاران مطلب عوام ډېر خوشحاله دی په دې خبره باندې. او اوس دا زموږ پروګرام کېږي لګیا دی او دنیا ما ته ټلیفونونه کوي ډېر خوند یې شروع کړی، بیا زموږ ریډیو سره مینه پیدا شوه، بیا هغه زاړه دغه ته راغلو. زه یم خدای که چې دا دغه تر سلسله چلیږي او بیا دوباره شروع شو، نو زه ډېر خوشحاله یم او ډېر مشکور یم دې
د ریډیو پاکستان پیښور په پښتني ادب کې او کلتور کې یا د هغې په پروموشن کې یو ډېر لوی کردار دی. د دې چې کومې لایبرري دي، د دې چې کوم کار او زیار دی، نو هغه ډېر زیات دی. مینه د ورکه منه ده، څوک چې مین شي ژوند دې وره، اور کې تېره وینا یاره سرتوره بدن ده، یا به یاري وکړه یا خو به ورولګو. د میډیا نننی دور کې په زرګونو نشریاتي ادارې کار کوي، خو د پېښور ریډیو کار زیار او معیار نن هم د مثال په توګه پیش کیږي. د کیمرامین محاذ ایوان سره اماد وحید، باګرام نیوز، پېښور.